موسی علیه السلام سیاستدان دی. خلق وی سیاست دروغ ته وی، داستا سیاست دروغ ته وی، د نبی سیاست دروغ ته نه وی، د عالم سیاست دروغ ته نه وی، د اولیاء سیاست دروغ ته نه وی، د اهل الله سیاست دروغ ته نه وی، د خلفای راشدین سیاست دروغ ته نه وی. دا دی الله رب العالمین احکام پزمکه نافذولو ته ویل کیږي. موسی علیه السلام پیغمبر وقت هم دی او موسی علیه السلام بادشاہ وقت هم دی. مجرم راوستلی شو، جد گناه کړی دا. سیدنا موسی علیه السلام د الله د حکم مطابق په آسمانی کتاب فیصله کوي. کاش پاکستان ته هم هغه ورځ نصیب کی چې جج فیصله کوي او وایي د قرآن کریم د پلانکۍ سپاره د فلانکی په آیت باندې زنن په اسلامی جمهوریه پاکستان کې فیصله ورکوم. الله دې هغه ورځ مونږ ته نصیب کی. د قرآن عدالتي حکمونه هغه 2 صدۍ وشولې، 200 کاله وشو چې فرنګیانو په زنځیرونو کې تړلې دي. د قرآن عدالتي حکمونو والا آیتونه هغه د فرنګیانو په زنځیر کې تړلې دي او مسلمانانو چا چې د دغه زنځیر د شلولو کوشش اونکو په میدان محشر کې به سره د منځونو، تلاوتونو، تبلیغونو، علمونو، ذکرونو، جهادونو الله ته کوزې سترګې ولاړې. دا مو فریضه ده، دا مو ذمہ داری ده. د چا ملازه په ځان مخې جوئ، په چا احسان مه جتاوئ. علماو ملګرتیا کوم، زه په تا ملازه او احسان درخېږم نه، ما باندې مونځ فرض دی، ما باندې د قرآن د هغې احکامو تنفیذ هم فرض دی. مونځ به راته الله معاف کی، اجتماعي احکامو کې راته غفلت الله نه معاف کوي، ځکه دې سره نظام ظلم ته دوام ملاویږي، دې سره نظام عدل رکاویږي، دې سره 21 کروڑه پاکستانیان د عدالتونو نه واپس مایوسه راځي، دې سره ظالم آزاد ګرځي او د مظلوم په لاس کې اتکړی وي. دا ډېر لوی جرم دی. ځان مجرم نه یم، د 21 کروڑه پاکستانیانو مجرم یم، د قرآن مجرم یم، د الله مجرم یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجرم یم. حضرت موسی علیه السلام د هغه وخت د تورات مطابق فیصله کوي. دا سړی د کلی نه وباسئ، د جلاوطن کوي. بادشاهي فیصله د عدالت د سپریم کورټ د طرف نه راغله، اوس خدای نشي پاتې کېدلی. روایتو کې راځي د ځان سره د کور نه کډې کوډلۍ راونغښتلې او دا مجرم د جلاوطنۍ شروع کړله، د ځان سره د خوراک سکاک څه سامانونه واخیستل. په لاره سفر دی، صحرا ده، اوټلې نشته، آبادي کمه ده، ریلګاډی نشته، ګاډی نشته، جهاز نشته، سیکل موټر سیکل نشته، یا پیدل سورلی ده، یا د خر او د اس او د اوښ سورلی ده، نور د سورلی انتظام نشته. دی په لاره روان دی صحرا کې، د خوراک سکاک وخت کېږي، دی هغه سامان استعمالی تر دې چې سفر ډېر اوږد دی، خوراک سکاک ورسره ختم شو، لوږه پې راغله، تنده پې راغله، دی سفر جاری ساتي. وجود کی کمزوری راغله، ناتوانایی راغله، دی ناتوانه شو، نور مخې ته سفر نشي کولی. صحرا کې په لق و دق صحرا کې دقه شانتې پرېوتلو. روایتو کې راځي وخت پې تېرېدلو، دی حد ته دی ور ورسېدو، دی وی چې نور په دې دنیا زما لکه چې ژوند نشته دی. د زنکدن اخري سلګو ته چې کله ور رسېږي، په دغه وخت کې خپل دواړه لاس پورته کوي، ربه زه ستا یو مجرم بنده یم، الله ما ګناه کړی دی، رب اقرار کوم. الله خو ستا باره کې مې اورېدلي دي چې ته رحیم ذات یې او ته رحمان ذات یې او ته کریم ذات یې او ته غفور ذات یې. ربه که مور مې د دې تندې په حالت کې لیدلی وی، ترس به یې را باندې راغلی و. ای د اویاو میندو نه سوا مهربانه ربه، ته خو را باندې ترس وکړه. الله که مور مې د دې تندې په حالت کې زه لیدلی وی نو ترس به یې را باندې راغلی و. الله مور چې په خپل بچي باندې د تندې د لاسه وترسېږي،
ته خو هغه رب یې الله چې د کعبې په ویښ کې ورله زمزم روباسي. ای ربا یوه مور وه د خپل تږي بچي په تنده باندې ډېره خفه وه، کله به صفا ته ختله کله به مروه ته ختله، دې طرف قافلې به یې سي کولې، څوک نشته دی، بچی مې تږی دی، خوله یې وچه شوې ده، کله به دې طرف ته وختله منډې به یې کړلې. الله چې د یوې مور په خپل تږي بچي باندې څومره ترس راغلی او ربه تا ورله په شګو کې زمزم روباسلي دي. د زمزم چینو جاری کوونکي ربه زه ستا یو تږی بنده یم، الله زه د خپل ګناه اعتراف کوم، الله ما اوریدلی دي چې ته په چا باندې رحم کې نو ستا خزانو کې هېڅ کمی نه راځي. ربه ما مجرم سره د رحم او د کرم معامله وکړه. حدیث مبارک کې راځي وایي د ده د الفاظ دا دومره د زړه د اخلاص وو چې د ده په دعا سره د الله رب العالمین عرش وجړقېدلو، اهتز عرش الرحمن به، اسمانونو کې گونج پیدا شو. یا رب کلمه لاړه بره، اسمان کې گرج پیدا شو، اسمان کې گونج پیدا شو. فرشتي وی دا دعا لا د چا وه؟ دې درمیان کې الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام ته حکم کوي لاړ شه، موسی علیه السلام ته پیغام ورسوه. دا سړی چې کله دا دعا غواړي د دعا غوښتلو سره د لاس لاندې راغورځېږي او دی وفات کیږي. الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام ته فرمایي لاړ شه او زما محبوب کلیم الله حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام ته ووایه گو کہ ته زما جلیل القدر پیغمبر یې، اگر چې ته کلیم الله یې ستا مقام کفن ورته به نبوت په لاسو باندې ور واغوندوه. صلات والسلام را روان شو، روایتو کې راځي صحرا ته راغی، په هغه لاش باندې د پاسه ودرېد، ګوري پیژني دا خو هغه سړی دی کوم چې الله رب العالمین چې حکم کړی دی چېرته ډېر نیک انسان وي. موسی علیه السلام چې واپس کیږي الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام را لیږي، زما محبوبه ولې؟ وی الله هغه لاش په تلاش کې ما. الله رب العالمین ورته فرمایي همدغه لاش دی کوم چې تا د جرم د وجې د ګناه د وجې د خپل کلي علاقې نه روباسلی دی. تا ته پته نه ده ستا رب ډېر رحمان دی او ډېر رحیم دی او ډېر کریم دی. موسی علیه السلام حیران، د هغې کس د هغه غسل د هغه کفن چې کله کوي جبریل امین علیه السلام ورته دوباره حکم راوړي. الله رب العالمین د طرف نه نوې فرمان دا دی د الله محبوبه پیغمبره یوازې به په جنازه نه کې خپل قوم ته لاړ شه او ستا د قوم کم ګناهګار او مجرم چې د دې سړي په جنازه شریک شو الله یې د مغفرت فیصله فرمایلې ده. ګوره